پاکستان څنګه افغانستان ته مجبور شو، حقیقت په همدې ویډیو کې را سره وګورئ. ګرانو ملګرو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، زموږ ځواک ټي وي چینل ته ښه راغلاست. د ویډیو کتنو مخکې که زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان د افغانستان لپاره د اسانه سفر کولو نوې پالیسي جوړوي. د افغانستان لپاره د پاکستان د لومړي وزیر ځانګړي استازي صادق خان وایي پاکستان پر چټکۍ پر داسې یو پالیسۍ کار کوي چې له مخې افغانان وکولی شي په اسانۍ پاکستان ته سفر وکړي. نوموړي په خپل ټویټر لیکلي ډیری افغانان ملګرو له ما پوښتنه کړې چې څه وخت کولی شي اسانۍ پاکستان ته سفر وکړي. ځواب دا دی چې ډیر ژر به د پاکستان له لورې کرونا وایرس له امله لګول شوي محدودیتونه لرې شي او افغانان به په اسانۍ پاکستان ته سفر وکولی شي. پاکستان ته د افغانانو ورتګ په ځانګړي ډول د روغتیایي خدماتو لپاره هغه څه و چې دې هیواد ترې وړاندې هر کال میلیونونه افغانۍ ګټه ترلاسه کړې. اوس بیا دغه هیواد هڅه کوي د نرمښتونو په راوستو سره بیرته پخوانی حالت ته ستون شي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوي ویډیو. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.